مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو نقض د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته 50مه غونډه پیل شوه. د افغانستان په اړه خبرې د هرات 12م امنیتي کنفرانس په مادرید ښار کې پیل شو. د طالبانو د صحرایي محاکمو دوام طالبانو په خوست کې 18 کسان په درو ووهل. د جرمني په ټاکنو کې د فریدریش مرټس بریا نوی لومړي وزیر د امریکا د اروپا پر خپلواکۍ ټینګار وکړ. او د امریکا بیلابیلو ادارو له خپلو کارکوونکو غوښتي چې ایلان ماسک ته ځواب ویونکي ونه اوسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته 50مه غونډه پیل شوه. په جنیوا کې د افغانستان استازی نصیر احمد اندیشه وایي چې دا غونډه د دوشنبې په ورځ پیل شوې ده. د ښاغلي اندیشې په وینا افغانستان به د دې غونډې له مهمو چورلیزونو وي. پر دې سربیره د فبرورۍ پر 28مه به د بشري حقونو شورا راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. ښاغلي اندیشه زیاته کړه چې دغه راپور به د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د دغې ډلې د امر بالمعروف وزارت د قانون له تصویبېدو وروسته لګول شویو بندیزونو ته تمرکز ولري. د اندیشې په وینا دوی هڅه کوي چې د ځواب ورکونې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي او د جرمونو د نړیوالې محکمې هڅې یو له همدغو لاسته راوړنو ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو پراخې سرغړونې او د افغان ښځو پر وړاندې د دې ډلې جنایتونه د نړیوالې ټولنې لپاره یو د پام وړ مسله ګرځېدلې. خو له دې سره سره د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو پر وړاندې داسې کوم اقدام نه دی شوی چې دغه ډله له خپلو کړنو راوګرځوي. سرچینې وایي چې د هرات 12م امنیتي کنفرانس د اسپانیا په مادرید ښار کې پیل شوی دی. سرچینو د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه کنفرانس د افغانستان د هیلې راټوکېدل ګډې هڅې تر سرلیک لاندې پیل شوی دی. په دغه کنفرانس کې د سیمې د هیوادونو، اروپایي هیوادونو او امریکا لسګونه کارپوهان، متخصصان او ډیپلوماتان حضور لري. ټاکل شوي چې د هرات د امنیتي کنفرانس په 2 ورځنیو خبرو اترو کې ګډونوال د افغانستان د سیاسي فضا ترهګرۍ او د ښځو د وضعیت په تړاو بحث وکړي. د سرچینو په وینا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ او د هیواد د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړی پلټونکی جان سوبکو هم په دغه کنفرانس کې حضور لري. د هرات امنیتي کنفرانس په افغانستان کې یو له مهمو کلنیو کنفرانسونو ګڼل کیږي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون جوړیږي. د طالبانو ستره محکمه وایي چې په خوست ولایت کې د 4 ښځو په ګډون 18 کسان د نامشروع اړیکو او لواطت په تور په درو وهلي دي. دغه محکمې د دوشنبې په ورځ په یو خبرپاڼه کې زیاته کړې چې دا کسان په محضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو په وینا دغه کسان له 1 تر 2 کلونو پورې بند باندې محکوم دي او هر یو 9 درس دورې وهل شوي دي. د ډلې پرون په تخار ولایت کې هم یو سړی د نامشروع اړیکو په تور په درو وهلی و. د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقض په تړاو نړیوالو غندنو سره سره دې ډلې صحرایي محکمو ته دوام ورکړی دی. د جرمني د منځلارې ښي اړخې ګوند مشر فریدریش مرټس او د دغه هیواد راتلونکی لومړی وزیر اعلان کړی چې اروپا باید له امریکا بیله وي. بهرنیو رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې مرټس دا څرګندونې په جرمني کې د ټاکنو له ګټلو وروسته کړي دي. د جرمني راتلونکي لومړي وزیر ویلي کېدای شي ډېر ژر د ناټو پوځي تړون نه وي. هغه ټینګار کړی چې د ټرمپ حکومت اروپا ته اهمیت نه ورکوي او له روسیې سره همغږی دی. مرټس یادونه کړې چې اروپا باید خپلې دفاعي وړتیاوې لوړې کړي او په راتلونکي کې د ناټو بدیل ولري. د جرمني نوي لومړي وزیر دا څرګندونې داسې مهال کړي چې ټرمپ په 2یم ځل د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو تر ګټلو وروسته خپلو مهمو اروپایي شریکانو ته شا کړې ده. که څه هم د ټرمپ له واکمنېدو تر 1 میاشتې ډېر وخت نه دی وتلی، خو دغو یو اړخیزو پالیسیو ان د واشنګټن نږدې ستراتیژیک متحدین هم ناراضه کړي دي. د امریکا یو شمېر ادارو له خپلو کارکوونکو غوښتي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلاکار ایلان ماسک دې غوښتنې ته ځواب ورنه کړي چې تېره اونۍ یې څه کړي دي. رویټرز د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ایلان ماسک له بیلابیلو دولتي ادارو غوښتي چې په تېره یوه اونۍ کې د خپلو کړو چارو راپور ورکړي. په همدې حال کې له ماسک پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې که دې غوښتنې ته یې ځواب ورنه کړل شي، کارکوونکي به له دندو ګوښه شي.
د امریکا بېلابېلو ادارو خپلو کارکوونکو ته یادونه کړې چې ایلان ماسک د کاري ځواک د کمولو په لټه کې دی. دغو ادارو خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې له خپلو رسمي مسؤلانو پرته نور چاته ځواب ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ایلان ماسک د امریکا د دولت د اغېزناکتیا د چارو مشري پر غاړه اخیستې او په لومړیو اونیو کې یې له 100,000 زیات کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د دې مهال مهم خبرونه مو هم دومره وو. تر بیا مو په لوی او بښونکي خدای سپارم.